أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه بیان شروع کړو او دا هغه يهودي کافر چا چې د سلو شخصیات باندې کتاب لیکل دي او پاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په اول نمبر کې لیکل دي مایکل ایچ هارت. نو داغه د وینا مطابق میں خبر شروع کړو او ویلې مسو ما وی مونږ له کافر قول دلیل نه دی. زمون پیغمبر مبارک لچ الله کوم لوی شان ور کړی دی هغه د چا صفاتونو ته محتاج نه دی، بیا د کافر صفت ته محتاج نه دی. صرف دومره د چې عرب وی والفضل ما شهدت به الاعداء کہ دشمن د انسان صفتو کی نو دا د انسان د پر ډېر لوی خبره ای. نو هغه چې کله کتاب ولیکو بیا پاغه کوم میټینګ وکړو او پاغه میټینګ کې پاغه تقریبا رونمایي وته وای. پاغه کې ډېر لوی خلق قابل ترین خلق راو غختل د دنیا په سطح ناغي په اعتراض وکړو چې دا کتاب تاولی کو نو خپل پیغمبر دې مرستو کو او عیسایا نوې چې زموږ پیغمبر دې په دریم نمبر کې کو. دا ولې د مسلمانانو پیغمبر دې اول نمبر کې ولې راوړو؟ نو دو جمعې د تما پاغه بیان کړي دي. یو داوا 13 جمعه مې ویلي وسه مختصر چې د مسلمانانو پیغمبر وعده کړی دی او بچی شوی دی. نو هغه خپل امت ته د واده د بچو د زندګۍ تیرولو بیبیانو سره بسنګ زندگی تیرې، خزه بخاون سره سنگ جون تیرې، بچو سره بسنګ جون تیرې، بچی بخاون سره سنگ جون، پلار سره سنگ جون تیرې، بیا غم خادي بسنګ کې. دا ټول نقشې وته عملی خولی دي د مسلمانانو پیغمبر او زمون پیغمبر حضرت او استاد پیغمبر چې عیسی علیہ السلام دې نو هغه وعده نه وکړ. نو ټیک د پیغمبر خپل بیانات کوي، خپل حقوق ذکر کوي، خو عملی توره چونکه وعده نه وکړي، بچی نه دي شوی، نو عملی توره خلق نه دې پدې پوي کړي چې د خزه حقوق، د خاون حقوق، د بچو د بسنګ او په دنیا کې د خلق سره میل میلاپ او د زندګۍ نقشه خلق ته عملی نه خودره مسلمانانو پیغمبر کوله. او بیا بل اخیری عجیب خبره کړې ده، وې زموږ پیغمبر عیسی علیہ السلام، تاسو پیغمبر عیسی علیہ السلام عیسایانو ته وایي وې د انفرادي جون خورا کړې ده. عیسی علیہ السلام بدل لګل الله د دین دعوت په ورکاو او د دنیا نه بالکل کناره کشو. عیسی علیہ السلام یو به مسواک ګرځاو، یو به سره یو کندول جامو چې وبه پسکلې، یو به سره ګمنځ و چې پاغه به وخت ګمنځو. د عیسایانو مذهب دا او د دین دا چې یو انسان واده اونکه او د ځان نه د الله عبادت کوي او دی یو جمعه یعنی راوی خپل عبادت خانه کې ناشتي او یا دی په یو غار کې ناشته او ځنګل کې ناشتي رهبانيت او دی د الله عبادت کې نو دا ډېر غوړه ده. دا غي په دین کې وعده نه کول غوړه، دا د عیسی علی السلام نقصان نه دی. ګور یو پیغمبر ناقص نه تیر شوی، هر پیغمبر کامل او مکمل تیر شوی دی. خدای الله تعالی طرف ناوی ته دین دغاو اعلان داو نو ودونه نه کول، چا به کول او چا به نه کول. او ځان له غارونو کې به جون تیروي عیسایان. اوس خو د عیسایانو پادریان ودونه نه کوي بشکا، خو ځان له په محلاتو کې پراته دي، غارونو کې نه محلاتو کې. واده نه کوي خو خزه ولا راضي جنکه راضي یو غي ته دم درود ارڅ داوي چې کم دمونه دي درود او عیاذ بالله خطا شوما خداوی چې کم خپل قصې پسې دی هغه ور سره کوي.
واده نه کوي خپل سیستم سټیک ساتي اوس محلونو کې اوسېږي ابا غارونو کې اوسېدل جونګړو کې به اوسېدل او دا دغه دین او مذهب جوړه یو سړی تیر شوی دی نیک بخاری شریف کې راځي جونګړه کې اوسېدا او د خدای عبادت وکاو نو د نیکانو خلکو دشمنان خوري نو چاوته یو خدای ولمسوله چې ته په دې جوړه باندې الزام لګاو دا په موسی علیہ السلام تم قارون خضر الامثول ده دا باز خلک یو عالم بدنامولو کوشش کوي دا یو نیک سړی د بدنامولو کوشش کوي نو پاغه تهمت لګي تور په پوری کوي یو شپون کې وا الته به ګړ چې له سرولې ناغه وتولم سوله پیسې ولا ور کړي وې ته په دې جوړه الزام لګاو هغه شپون کې را لو جنید تزان نږدې کو جوړه تا هغه او شړلوي مال را لشي ګناه تا قتل ګناه نا جنې وته وی خزبه د خوښ شو نو یو شپون کې سره بدعملی وکړه او د هغه جنې بچي پیدا شو هغه شپون کې خلکو په مخه واغشته بچي د کم ځای نه دي ته خو واده شوی نه بچي د کم ځای نه دي وې دا د جوړه جنا الزام په هغه بزرګ لګاو اسی جونګړه کې دیرو په هغه الزام لګاو دا ګورې زنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي بس خلق رااله لو جوړه ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اوریدل رستو کوي خاط دلته په دې ځنګل کې دیره په دې جونګړه کې مونږ خوې ته عبادت ته دیره ته دې ته دیره چې زمونږ لونه او زمونږ خويندې او زمونږ وینځي بدل ته ګډ چيله سره ځنګل نه بخښا ټوړي غیا بوړي ته باغوي سره بدعمله کې ته دې ته پروته دوی باندې دې کړي خو خیر ابو پرې نه خو دراګيره کوخه او دا ولې دې وجم درته وې یو ځل عبادت کو مور ورته आवाज وکیا جوړه نو د دې په مانزه کې خبرې مجاز وي د دې په مانزه کې ګرځیدل مجاز او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبه زمانه کې زمونږ د پاره مجاز مانزه کې به خلق یو بل سره خبرې کولې مانزه کې به ګرځیدل رستو بیا الله آیت نازل قوموا لله قانتين دار سبن نو مور ورته आवाज وکیا جوړه نو دی خو نیپ کړي بزرګو فکر داوا چې مور له आवाज ور کړی خبرې جیز چې ولې مور یا د مور ضرورت واغې پوره کړې مور ته ویلې چې په مانزه ولاړم درځم نو دی وی اللهم امي وصلاتي خدای یو خو مې مور دوبل خو مونږ دی مونږ خپل پوره کړ نو مور خپش وا چې تا ته په مانزه کې خبرې کول جیز دي نو مال خو به आवाज را کړیو کنه چې په مانزه ولاړې مې یاسه نو مور وته خیره او کړو یا الله دا جوړه ال ملک چې ته د بدعمله خذو سرا د سترګو لګي یعنی دې به حیا کا خدای په دې تور راولا خیره وته وکړه نو د مور خیره لګي د مور د خیرونو وزار ساتي دا یادو ساتي ګور ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتی کوي مور په خله خیرونه کې خړنه بازار وزي او د مور خیره د بچی د پاره دا دومره زر قبلي کې چې دومره زر قبلي دن کې شی بل رښتره او د مون خلک میندو سره ډېر زیاتی کوي بعض خلک ټول نه بعض خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر وته نه ګوري نو مور خیره وکړي چې خیره وکړلې د قشپون کې رااله وې دا بچی د کم دی نو وې دا جوړه بس خلک رامن نکړي دی او ټکو وې او جونګړې ول روانه تاسو نه سیکو د چیرې والی زما خو وره کنه زما خو وره خو بیا خلک خبره کم دی او یو انقلاب یو مردباد یو بلوا او ټول بچي وي ظالم ای بدبخته ته دلته دیره دله دیره چې دینا کارې بکې جونګړه کې دلته پروتي مخ په دلته غیاګانې ری به دلته خشاکونه غونډې دلته سرویس لري او ته دلته پروتي هغه به ما خو خبره ته چا پکې نه خو خيار سره وغوي نه کړ دم لګواو رې کړ جونګړه هم ولروانه کړه خو کوټه کو بيدتم ته خبره خو لګواو رې کنه وې ته سوي وې دا ماشوم لګراولې دنه ته پوسټو خلق لک سوچ کې پرې وته ماشوم نه و ماشوم ته پوسټو چې چانه پیدا نو خلقو مخکې وته بزرګ وې نیک سړی وته وې او چې الزام لګي نو د خلقو سوچ بدل شو نو ماشوم را وسته یا بابوس من ابوکا اے بچے بابوس تدی په جبه کې چې پیروي هغه بچی ته وې
اے پیرودون کې بچیا پلار دې څوک دی چا نه پیدا هغه فلان الراعي د فلان کې شپون کې نه پیدا ماشوم خبره یو څو ماشومان په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو دا پلان کې شپون کې چې امه پلار دی بس خلق ملامت شو چې سړی مواسه په سوډه بابا سړی نه ماغه دغه جونګړه اسه به سروانه کا معافی ته وغوښته نو معاف کا او دا جونګړه د سرو زرو جوړو د سرو زرو بس مون غلطی کړی د مون معافی غواړو د سرو زرو دې له جوړو هغه د سرو زرو مې جوړاوې چې څنګه مخ کې وا اقصر له واپس جوړه کې نو دا مې دې پورې وې ډېر لوی بزرګونه یک سړی خدا مور خیرو غره ووا کډیر نیک سړی می مور پلار به خوشاله ساتي د مور ازاری کیږي بنا د پلار ازاری کیږي بنا او دوی مسله معلومه شو چې دیبا ځان له په جونګړو کې په غارونو کې عبادت کوي دا وی دین نو حضرت عیسی علیہ السلام هم دقه نو پلار روانو یو سړی وبس کړي په لختي باندې نو پله په اوبر واغشته وغیس کړي نو جامع ورځو وې دې تم ضرورت نشته نو یو سړی مخوینځه نو ګیره کې ګوتې والد ګومنس کارې په دې ګوتو کاو نو ګومنس یې مغورځولا وې دې ته مجد ته ودا کار په خپل ګوتم کېږي دومره زهد د دنیا نه بے رغبت او دنیا سره تعلق نو عیسی علیہ السلام الله تډیر نږدې الله جام دې جاړ اوچت کړي دي او په اسمان کې دي او د قیامت مخ کې براتو زیږي الله قرآن شریف کې فرمایي دی بوی یهودیانو وی مونږ په سولې کړي دي مونږ وجلې دي الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه وجلې دي او نه په سولې کړي دي بر رفعه الله الیه الله ځان ته اوچت کړي دي او الله قرآن شریف کې فرمایي یا عیسی انی متوفیکا اے عیسی دې چتو توفی اغشتو تو قبض توي زری ځان ته قبض کوما ورافعك الی ځان ته اوچتو دوی دې نشي وجلې وجود کې دې زېما دوی دې نشي وجلې نو جمدې جاړه اوچت کړي دې ډېر لوی نو امت پیغمبر تیر شوی دی د لوی درجه پیغمبر دی خو دین داو چې واده نه دی کړی او بل دین سو ځان لبا ګرځي در الله عبادت وکاو او خدای لوی مرتبه ور کړی لول به پستر ګلاس کې خو د الله به جوړ برګي مرض والا باندې به الله سراخ کو اب خدای پاک جوړ کو تر دې حد پورې چې مړی به جمع نکول مړی ته به قوم باذن الله د خدای په حکم پاسا نو مړی به جمع دي دومره مرتبه خدای ورکړي و نو هغه يهودي هغه عیسایانو ته وي استاسو پیغمبر خدای درجه خاوندو استاسو پیغمبر بادشاہ نه درته د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی دی چې د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی دا نو امت او مخلوق ته یو نظام خودلې دی هغه نظام عیسی علیہ السلام امت ته نه دی خودلې واقعي حضور پاک بادشاہي کړی دا هغه بادشاہ او بادشاہی تعلق دی د پیغمبر سره سلیمان علیہ السلام بادشاہ پیغمبر او داؤد علیہ السلام بادشاہ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر د خیری او بادشاہ هم دی امت ته داسې بادشاہی کړی دا چې د جاهلیت هغه خلق چې غیب خپل مور سره خپل خويندو سره زناکاري کوي سکاو میندو سره نکاحونه تړلو سکاو میندو سره او په کورونو به جنډې ولاړې بخاری شریف کې ابو داؤد کې حدیث ته عائشہ صدیقہ فرمایي چې په کورونو به خلکو جنډې لګولې دا بر دې نه خو چې په دې کور کې څو خپل خواهش پوره کړي نو پوره دي کې راځي کولاو ګڼ کسان برالل یو کورتا بخاری کې حدیث ته یو جنې سره یو زنانه سره به ټول یو ځای شو بدمنی به او چې بدمنی به سین وکړه نو بیا به بچي پیدا کړ نو ټول به راو غفتل ټول نو چې پچا به ګوته کې خدا دا بچي ستاده هغه به انکار نشو کول میراث به مغنه وړو او د دې بچي ټول کفاله ذمہ داری به دا غستړي و او کله به دا ټول راو غفتل و تاسو ما سره بدمنی کړی د بچي پیدا دي نو یو علم قیافه والا به راو غفته علم قیافه دا چې د لاسو او د ګوتو د خپو د نخونه معلومات کوي نو د ماشوم په ته به مقتل او هغه چې څومره زناکار به وغي ته به قتل چې د خځې سره به زنا کړي واغې پوتم نو چې چا به سمې کړو دې پلار دا زندگی
د زنا جنډې بلګي کولو زنا کارې وکړي جواری وکړي مردارې به خوړې ساروی به بغیر د علالې نه مردار بخوړل کوچې چینیا نه کوي بالکل مردار او صاحب من لونه به جمع ده خو یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته په جړا شو او په جړا کې وی د الله رسوله ستا په برکت په موږ الله ډېر لوی احسان کړی موږ الله د لوی غم بچ کړیو او جړل به ستا په موږ لوی احسان ستا په موږ لوی احسان صحابه حیران شو داسې په چغو جړل او سلګي وهلې سوي برخوردار خبره کړه وستا دراتلو نه مخکې لونه به موږ جمع ده خو وی ما چې وادو کو د واده نه پس یو څو میاشتې پس یو تجارتي قافله ته پاغي کې لاړ هغه خو به تجارتي قافلو سره په سفر ته تجارتونه وکول او قانون بو چتل ولید حضور پاک والد محترم عبد الله هغه تجارتي قافله سره لاړ بی آمنه سره چې نکاح شو د عبد الله د حضور پاک د والد محترم نو ډیره میناوا د بیبي آمنه او د عبد الله یو بل سره ډیره زیاته میناوا ډیر زیات محبت انتهایی لیکن اقوا قانون دا چې تجارت د یو کس د کور خامخات او چې تجارت د بلال نو پمیاشتو بابا اخو په پیاده قافلې تلې یو قافله بلاړه مثلا نو پوت منځو کې به دمه وکړه نو الته به سخر سول او سبه غشتل بیا به 400 ته لاړو 400 کې به دمه وکړه دمه خو بداس دنه واغی سره خو خان او خیمه به وخت بلګي نو الته به 50 سخر سول او سبه غشتل نو بیا به قافله لاړه مثلا په ګمان کې به دمه وکړه درې سلوړو دیوال ته دماوه نو خلکو وای قافله راغلی دا نو که چا به خرصول رو به ابه په خرصل چا به ساغشتل ابه دی واغشتل دا قافله بلاړه مثلا بیا په خور کې به دمو کړه دا په میاشتو شام ته او یمن ته دا به او مصر ته برسېدل دا به ګرځېدې دا قافله نو چې څوک په کې لاړل پیسې مال دولت به واغ تجارت به کاو نو واپس به په میاشتو راتل نو چې کله عبد الله او د بیبي آمنه وادو شو دا آمنه په امید کې شو او امید پچو او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن سلمین او وادنه فورا بس بیبي آمنه ته وی آمنه دا به څنګه کېږي چې دا په سفر ده هغه مې دا عبد الله سکیږي رواج قانون د زم بخامخه نو چې قافله تیار شو د خپل اوخ خپل سامان ارس په قافله برابر کو او قافله لا نړۍ نه کې د نور ته بیره منډه کړې نو امینه ته به قتل نبی ابا وځ نو بیا بیره منډه کړې نو بیا به اوت نو بیا براغه نو امینه ورته دروازه کې ولاړه و امینه وی تر سوچ قافله د مکی د کوسوننی پناشوي ماته به ولاړه چې د تا ته ګورو داسې مینا او بیا وته سوي وی امینه وی یو خبره د تکوم وی چې زره سفر راشم کنه چې سفر نه بارال جرس کوټانګي لری دینه بجرس کوټانګي دا بر دې نه خو چې قافله رااله نو د چا به پکې پلارو د چا به پکې رورو د چا به پکې زویو د چا به پکې روارو نو خلقو به منډې والی قافلې له مخېله او څو میاشتې شپږ میاشتې درې میاشتې پس کال پس قافله راله او زموږ ورور زموږ بچی راغی ورمنډه به کړې نو را تر غاړه به ویسته او سامان به کم اوښتې دا دی او سامان به پورته راوړو خلک به خوشحاله و جشن به چې قافله به راله نو عبدالله وتی امینه ګور یو خبره تا کوم وی چې قافله راشي او جرس ټنګ وکړي نو مال به ځان را رسې ستانه بغیر به جون سنگ تیرو مال به خامخا راځي ګور چړومبه سترګې مې پتاو لګي نو ډېر په جړه کې رخصت شو او امینه بیبي تر حضور پاک مور هغه پورې ورته پلار کوڅه کې ولاړه او قتل تر څو چې قافله پنا شوی نو او د اوخ کو سترګې ډکې د دواړو پاتې شو ډېر مزل چې قافله لاړه واپس راتل نو عبد الله په مدینه منوره کې غریب وفات شو او مدینه کې دفن شو قافله کې بداسم کېدل خلک بنا جوړ شو پلار کې به غریبانان مړ شو دیم په مدینه کې مړ شو او په مدینه کې وفات شو الته کې دفن شو دا نه دي څوک نه دي خبر چاته پته نه لګي او چې قافله مکه ته رانږدې شوراله او جرس وټاګي نو امینه هو
خلق خپلوانو له لاړل او دام اووته او درېده چې اوس په عبدالله راشي لومبې سترګې به په مو لګي او لومبې سترګې به په زور لګو هر چا خپلوان منډې والے او سامان یې کورونو ته ځغلو هر چا تر غاړه وتل خوشحالی ورور مې راغی بچې مې راغی پلار مې راغی ماما مې راغی ښځه خاوند مې راغی یو خوشحالي و جشن آمینه و چې حیران په دې چې نه عبدالله راغی او نه د عبدالله سامان راغی دقسې په انتظار ورته ولاړه وه چې اوس په عبدالله راشي زما د مینې خاوند اوس به د هغه سامان راشي په دې سوچ او په دې فکر کې ده شکي خوشوه چې څه چل دی خاوند مې ناجوړه دی څه چلو شو هغه خو ما ته ویلو چې ما ته به لاره کې ولاړی چې د لومړي نظر مې پته ولګېږي اخو رانغی په دې سوچ کې ده چې اوښ باندې سامان بار را روانو امینې دا دې د خاوند سامان دی عبدالله څه شو عبدالله خو مدینه کې وفات شوی دا د هغه جامې دا د هغه سامان یو وخت تېر شو په بیبي امینې باندې اوهو زما د مینې خاوند او پېغله وه که نه عمر یې ډېر نو د عبدالله دونه عمر چې په سفر بنده په تمه د خپل بچي یا د خپل خاوند او د خاوند په ځای ورته د هغه جامې راشي دا ډېره سخت دی الله دې مسلمانو سره دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی موږ سره یو ځل په یو سفر کې د عمرې یو سړی وفات شو هغې ټولو خلکو ما ته وی چې دا به ته به دا مهرباني کوې چې د ده دا سامان د هغه وارثان به راځي حالانکې وارثان یې خبر و چې وفات شوی ما ولا تسلیم ورکړه په ټلیفون باندې مې ستاسو دا بچی دلته وفات شو یا دا ورور او بس دلته به خښ کړو او دعا ورته کوې تسلیم یې ورکړه خو هغې ټولو ما ته وایي چې مولوي صاحب ته ښې د را سامان به د ده پلار ته او د ده وروڼو ته په ایرپورټ ته حواله کړي دغه تسلي به ورکړي ما ویې ښه ما مړو سوچ ونه کړه ښه مې ورته وکړه چې موږ خپل سامانونه را واخېستل اسلام آباد ایرپورټ کې او د هغه پلار راغلي وروڼه یې راغلي مور یې راغلی منظر و عجیبه عجیبه منظر ما هغه سامان را واخېسته پلار ته مې حواله کړه مور یې چغې کړې زما بچې پلار یې چغې کړې زما بچې خیر ما ورته تسلي ورکړه مې شکر وباسئ چې بچې په مدینه کې دفن شو اقا منظر د عبدالله را یاد شو چې عبدالله را نغی د حضور پاک والد محترم او بیبي آمینې ته د عبدالله سامان راغی نو آمینې دقه چغه وویله زما عبدالله الله اکبر عبدالله څه زما عبدالله او د هغه جامې او د هغه جوړې او د هغه سامان او د هغه پیزار دا ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشی یتیم پیدایشی یتیم داسې الله پیدا کړ دنیا ته خدای خی چې هغه انسان چې د پیدایش نه مخکې د پلار ستوري ته تللی دی او په ماشوموالي کې ته مور په سفر کې تللی ده بیبي آمینه خو د دې یتیم نه چې زه ملغلره جوړوم او د دې یتیم نه چې زه د رڼا د هدایت یو نور او سپوږمۍ جوړوم نو الله وی د جوړولی شم خبره مې دې پورې زما وروڼو کوله چې په عربو کې هغه سړی رسول الله مبارک ته وایي چې د الله رسوله ستا په موږ ګټ احسان دی جاړي سلګی وایي څنګه احسان دی ولې دا چغې وایي وی دیو تجارتی قافله کې لاړم او زما یو ماشومه زما د مرګ نه پس پیدا شو ما څو کاله بار تېر کړ چې رالم هغه ماشومه مې لویه شوې وه هغې به کور کې منډې تړلې واله وی چې رالم هغه جینۍ ته مې وکتل زه شکي شوم ښځې ته مې دا څوک ده وی دا مې وینځه اخېستی یو ماشوم زمونږ اولاد نشته نو دا مې واخېسته چې دا به زمونږ اولاد شي ما وی ته ټیک ته کېدی شي چې ته به یې وینځه اخېستې وینځې به خرڅېدې خو پوه شوم شکي شوم تپوس چې مې وکړو نو پته ولګېده چې زما لور ده نو لاړم او کوی مې وکړله او دا ماشومه مې واخېسته او ښځه راباندې پوه شوه او دا ماشومه مې غېږ کې واخېسته او دې ما سره ډېره زیاته مینه کوله
ډېره موده پسې ولیدم وی پیژندم چې دا امور پې کړی و چې دا د پلار دی خو پلار ته به غږ نه کوي چې زه ستا لور یم هغه لور مې واخېسته او هغه کویله مې یوړله او چې ځان نه مې شکوله نو د هغې لور هغه چغې وسم ما په دې اړه کې پرته دي دا جاهلیت امې ځان نه وشکول هغې چغې والې کرکې والې او زما په زړه باندې د جاهلیت هغه مهر لګېدلی و چې دا زما په هغې رحم رانغی هغه مې جمدی کوي کې وغورځول او خاورې مې په ور واچولې او خښه مې کړه ستا احسان دی په مونږ باندې چې ته رالې او امت دې د داسې فتنې نه او جهالت نه بچ کړې رښتیا ووایې اوس هم بعضې ښځې وې په اسلام کې زموږ حق نشته زم ته به یې جمدی خښولې دا د اسلام برکت ته چې تعالی حیثیت راکړه اسلام لور لا د رحمت لقب ورکړي چې دا رحم او اسلام لور لا د جنت لقب ورکړي چې دا جنتی ده او اسلام ویلي دی رسول الله مبارک چا یو لور او پالل او تربیت ولو کو دی انسان لبد دی لور په تربیت الله جنت ورکړي پلار لوی نعمت دی او لور بیا ډېر لوی نعمت دی په زوی د جنت زیری نشته او په لور د جنت زیری شته چې لور دې او پالل او ښه تربیت دی ولو کو ښکلی ادب دی ورکړه دا پکې شرط دی نو دې پلار او دې مور نه به خدای جنت ورکړي لور لوی رحمت دی پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کله د کور ته یو سودا راوړی او زامن او لوڼه دې په کور کې لور له ورکوه وګورئ ولې دا لور به خوشحاله شي او تاسو ګورئ که زوی له دې شی ورکړه که نه نو غونډ په خپله خوري او که لور له دې ورکړه لور ګورئ په خپله خوري مینه د هغې په زړه کې رحمې اوي رورکي له ورکوي بیجان له ورکوي لالا له ورکوي دا د جاهلیت دا وه چونونه به جمدی ښخولی مردارې به خوړی ښځو سره به څه سلوک کو چې د ښځو دا د میاشتې خپله بیماري به راله خوراک به ورسره یو ځای نه کو اوبه به ورسره یو ځای نه څښلې که د ښځې به بچی وشو څلوېښت ورځې به ښځه په یو څښا کوټه کې دیره وه او چې خاوند به مړ شو د عدت زمانه به یو کال و یو کال په یو څښا کوټه کې به دیره و یو کال د خاوند د مرګ نه پس نه به ورسره دوی ډوډۍ خوړه نه به ورسره اوبه څښلې په څښا جامو کې به ناسته وه یو کال پس بروتا بین بته ښا جامې به وي د ټاټ جامې به وي چا به ورسره لاس نه میلاو چا څوک به ورسره کېدل نه دی ښځې سره کال پس بروته نو پچې به یې وله ورکړې نو ابې لوښي کې واچولې نو شاته به یې وغورځولې دا جدو دخل لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی داسې نظام قائم که داسې نظام چې ښځو له سم مضبوط عزت ورکړه او قدر یې وله ورکړه ښځه سردار او که ښځه د ماهوارې بیمارۍ په وخت کې می نو دا بالکل پاکه ده صرف مونځ به نه کوي جومات ته به نه دی او قرآن ته به ګوتې نه وروړي خاوند ورسره لاس هم یو ځای کولی شي د دې خولم پاکه ده د دې لاس هم پاک دی د دې وجود هم پاک دی د دې جامه هم پاکه ده د عزتمند او که خاوند دې مړ شو صرف عدت دوران کې به خپل ډول نه کوي خوبصورتی به نه کوي د خاوند په کور کې به وجود پاک دی جامع پاک کړه پیزار پاک د کلاس یو بو کیو منډو به نه پلیږي اسم نشته که اولاد یو شو بچي یو شو صرف منځ به نه کوي سلوخت ورځو پورې سلوخت اکثره موده ده قران نه به ګوتې نوړو تلاوت به نه کوي ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي په دغه وخت کې لاس پاک ته خولې پاک کړه کوبو کې لاس باندې اسم نشته سب پاک دي داسې نظام یې ورکړ رسول الله مبارک څوک په دې خځې سره ظلم وکړي خځې له به طلاق ورکړو نو چې عدت به پوره شو نو بل به ورکړو نو چې بیا به عدت په تیرېدو شو نو بل به ورکړو نو چې بیا به عدت په تیرېدو شو نو بل به ورکړو نه به خځه کول او نه به جدا کول سلسله دو سو طلاقونه به ورکول چې څونه به خوخه واغه به ورکول شریعت په نه دا پابندي ختم درې طلاق دي درې دریو کې تعالی اختیار دی دریم نه کدي دریم دی ورکو خیر او خلاص بیا دې نه خځه کېږي خځه له یو مضبوط حق ورکړه خځه له قسم په خدای کې په میراث کې څا ورکول دا د جاهلیت زمانہ و اسلام خځه له په میراث کې خپل حق باقاعده ورکړه
لور لخپل حق دی کله پلار کور کې نه حق دی خور لخپل حق دی مور لخپل حق دی دا حقونه ولا زباده خدي وای کنه وی د مو خدای لک په نیمه حصہ دا وی دا خو نیم حق را لرا کړی دی بالکل ٹھیک دا لک په نیمه حق دی لیکن ستا پیسو ته جد نشته په شریعت کې ستا ګټه پچا دا چې پلار کرے پلار بدل ګټي او چې خاون کرلار خاون بدی ګټي ستا جامه په خاون ستا دارو په خاون ستا پیزار په خاون ستا ډوډۍ ستا اوبه ستا کور ارث په خاون دی دا نیمه چې درکې ستا ضرورت نشته خدا ته یو عزت درکې دا نیمه ستا مفت ده دا کته په ځان لګیو کې نه لګي ستا ارث په خاون دی نیمه ردل تشته خو الته محرم درته ملاوي هم دې ارث په خاون دی هم ته مہر ملاوي هم باندې مال درته ملاويږي او ارث دې په خاون او د بچو ارث دې په خاون دي او د پلار نه بم د پیسې ملاويږي د رور نه بم د ملاويږي دا بیل خبره چې زموږ شریع قانون نشتا مون خذل خپل حقونه نه ورکو خذل خپل حق ورکه که یو لور را لا پلار ته و چې زه نه غواړم بابا مال مرا کو زمالدار یا زه غریب هم خو زه ضرورونه نه غواړم به ټیک نه دی غواړم یو لور را لا پلار ته وای چې زه نه غواړم زما رور دی بس دا زما د پلار مال دی او زه د پرور ته بخم نه غواړم بالکل بخلی شي کنه غواړي نه دی غواړي خو کدا سینی او پلار ورنه کړنو پلار مجرم دی د خدای په دا اسلام دا قانون مور له حق پلار له حق د اسلام ولور دا نظام خلافت دا رسول الله مبارک قائم کو زنا باندې دومره مضبوطه پابندی شو دومره مضبوطه پابندی چې کچا زنا وکړه او دا واده کړی سنساری کی با او کو واده شوی نه دي سچرتونه نور مشتا سل دوری بو ته ملاویږي او بیا د رسول الله مبارک زمانہ کې یو صحابی را حضرت ماعز اسلمی رسول الله مبارک ته دی خو کې الله رسول ما زنا کړی یو خدای پیغمبر مبارک ته مخ واړه مطلب دې یک وخت گواه در باندې نشتا بس توبه با سکر چې مخ دې پواړو وی الله رسول ما زنا کړی دا ما نورانی کړی دې په ما د الله حق چې سده او د الله څخه حکم دې په ما قائم کا رسول الله مبارک دې په مخ واړه دې بیا سلور دلته ته مخ واړو خو دې نته بیا راغی پیغمبر مبارک ته مخامخ کې ناستو رسول الله مبارک وتوي مړوي اصلاس بده وروړي پرېدا وا نا وی پورا بدعمل پورا کار مې کړی دی مړوي اسه بده خپل کړي اسه بده لاس وروړي وی دا الله رسول خپل خاون چې خد سره کم عمل کوي اقا مې کړی په ما د خدای حق قائم کا سلور اقرار شو خبره مضبوطه شو نو حضور پاک صحابه ته دی بوزه څنګه خدای دې کړی دا او وسنسار نو الته پکانو وشتو سنسار دې سنسار یک دې غریب کې دا کانو دا تو پراغه منډه کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو د اوخ جامه پرتوا غیر واغشتو پاغي اوښتو دې اولګي د په سر باندې را پریو او خیره وته حضرت عمر خدای رضا سدا سے کا کتا دا بد مدینه وکړنن به زموږ لاسونو جامع ستاد وجنا د بینو نه میران شوی دغه په خلکو ویني پریوته لیکن رسول الله مبارک تماشه لاله نړ هغه ته د خپل صحابه دا ښکارېدل لکه د بچو په شان ای صحابه واپس چوسه چلم وکړ وی سیب سنگسارم کو وی سیب منډه واله او عمر فاروق رضی الله عنه یو د اوخ جامه راوغښتو پاغه په دې سر وو ولاندې را پریوت شي شو او ویني په عمر پریوت خیره مرته وکړه نو حضور پاک حضرت عمر ته استغوي په عمر ډېر بد دی وکړل ډېر بد دی چې خیره دی وته وکړه وی قسم دې ماعز اغه توبه استدا اغه توبه کړه د توبه د مدینه په دې ټولو خلکو تقسیم شي د ټولو توبه وخت قبول وستد خیال دی په هغه انسان چې غراشو په خپل ځان سخاو کی چې ما باندې د خدای حق او حق قائم کا ارث کی وی خو چې الله راضي شي والله خپل نو باز خلک وی صحابانو غلطی شوی ګناه شوی مانه دا بعضی سيزونه قصدن الله په صحابو کې روسته دي لپاره چې د شریع حکمونو عملی نمونه موجوده شي
چې ښکاره شي خبره، لیکن داسې توبه به مور راوړې ونه باسي چې کوم حضرت ماعز وستله. څنګه توبه وستله چې خیرت کې مې لونه نشي، دنیا کې د سزا ملو شي خو چې خیرت کې مې لونه نشي. او هغه خزه چې ور سره بدنامه وا ماشاءالله اغراله رسول الله مبارک لا وی دا الله رسوله مړه دې ته صحابي وي دونه د خدای نه یریږي. وی دا هغه خزه اجتماعي سره بدنامه ما فما دا الله حکم نافذ کا خو په ګډه بچو. وی دا خورې تلاړه چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه وته پته و چې ما بم سنگسارای، لیکن بیا راځي سنگسار دي شم او د سنگسارې دو مرګ څونه خطرناک دی. خو دنیا کې د سنگسار شم تکلیف دي تیر کې خو چې قیامت کې رب العالمین خوشاله یو خپنه هغه سزا نه وشي. چې بچي پیدا شونه راغی بچي وسره بيد الله رسول په ما د خدای حکم قائم کا بچي می پیدا شوی دی نه کنه دا بچي لاستا خوراک ته محتاج دی. صبر وکا چې دې د پيو نه پریشنو بیا به ورسره، لیکن دا تختی نه دا بیا راځي، دا صبر نه کوي دا بیا راځي. نو چې بچي لوي شو نو بچي راوست او ډوډۍ ولا پلاس کې ور کړی دا اخوري. وی دا الله رسول مهرباني وکړه په ما د خدای حکم قائم کا. وی دا ما بچي اوس ما ته محتاج نه دی وګوره کنه دا ډوډۍ خوري عملی ته ورې حضور پاک ته وکول. نو پیغمبر مبارک په نه صبرېږي نو اما چې می چاله ورکوي د کفالت بته کې خزلاړه سنسار صحابو تو بو ته مګول دا چې معاشره جوړ پیغمبر مبارک اوس څوک زناو دي و دي کې څوک خو دنیا کې ناکاره کېږي. په اسلامي خلافت او اسلامي حکومت نشتا چې اسلامي حکومت او اسلامي خلافت وي یو الګ خو یو جنې تا په غلط سترګو ګوري، یو جنې خو دی ولک تا په غلط سترګو ګوري ترونه صدا لک او سل دوری هوا دا جنې رونه سل دوری هوا او دا کوا د کړي دواړه ਸੰسار کا زما د قسم په خدای کې په د رانجو عمره دی په خپل ټول وطن کې د زنا معمولی حرکت مولي. غلا چې څوک کې لاس ته پرېګا یو نه پرېګا اسلامي لاسونه بونډي کوي، لاسونه بونډي کوي نه امان راولي یو به بونډي شي خو ټول دنیا به بچي څوک به غلا نه کوي. دلته خو غلاو کی پولیس غریبانان یره دا پولیس والا ډېر خلک دي دا غریبانان څوک دي ونی سي او چلته عدالت کې پیشي پرېږي دي څوک خورا. یعنی د حیران پدې ما خدای خبر چې کم سازش نن زمون په ملک کې شروع دي، کم سازش مخکرو کې یو کس پمون پورې ټوکې کول او غړې ده په مانځ کې رقص او غډا کولا پولیس غریبانان ونی بیا بل یو بوډا او بل بوډا غټه غټه ګیره وا په مانځ کې غړې ده په دې نټستا ام پولیس الحمدلله ونی نو بل یو ولک بیا په مانځ کې غړې ده یو نخره شروع ده او داسې غړې ده په مانځ کې مې غا تصویر په خپل ولې چې په سجده پروت ته ځان لقای پر رکوع پروت ته ځان لقای په قیام ولار دی غړېږي او چې دوا کوي غړېږي او د خلق او تلاسونه پړقي او پیسې پینوړي ام حکومتونی و نو پرون مې بلول ظالم بل پنځ باندې راغلي دي اغم بوډا دي اغم لګیا دي په مانځ کې غړېږي په مصلا ولار دي او خلق په پیسې نوړي. دومره خلق ډاډه شو د خدای ظالمانو خدای له په جنگ ورځي، د خدای ظالمانو د خدای موږ پورې ټوکی کوي، د خدای ظالمانو هغه الله چې د خپل وجود او بچي او سترګې او شکلونه درکړي دي هغه الله سره جنگ کوي. قسم په خدای کې وسره وکړي شي تبا بشه ظالمانو وی غنم ګران شو ولګران شو او تیل ګران شو او پلانټیشن ګران شو. مې شکر وباسه چې د اسمان نه در باندې کانی نه وری دا د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو په مرادي ولی موږ د خدای نه لري موږ پورې ته ټوکې کې خدای ته صبر کوي. دا د چا برکت دی د رسول الله مبارک برکت ته قسم په خدای د دې نه مخکې قومونو که معمولی دا غلطي کړې ده نو کاڼي پر راغلي دي زلزلې پر راغلي دي تندرونه پر راغلي دي بیا نیک او ګناګار یو شان خدای سوځي. افسوس دا دې ته په مصلا ولاړې او د خدای موږ پورې ټوکې کې ظالما موږ معراج د مسلمان دی او د خدای سره رازداري ده موږ د خدای حکم دی
موږ په ټولو امتونو کې په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې فرض او پچایو پچا دو چایو شان او ته لګیو په مانځ کې خدای په ټوکې کې او ګډاګانې کې د ډم بچیا دم توپ دي دونه وخت چې په مانځ کې دم توپ کې ډولو سورناري دومره خو خرج په مانځ کې ته ډولو سورنا کې او پیسې در باندې خلک نو له کوناټي دا بیره ډاکای دا افسوس دی دغه پولیس والا کرونو چې داسې کسان اونیول شرمنده او باسه سبب جج پری ما ته پته سبب پری دا خلک ولې ډاډه دي نظام نشتا قانون نشتا او په قانون عملداری نشتا قانون شتا خو په قانون عملداری نشتا ځکه خلک ډاډه مرګونه خلک ولې کوي سبا پیسې ورکړي راخوشي کوي غلاګان خلک ولې کوي پولیس خوارانو ته اس ګنا نشته ته پولیس ته اس ګنا نه کوي پولیس خپل ډیوټي پورا کوي پولیس مو بدنامه وي پولیس خپل ډیوټي خپل پورا کوي ویني سينور سره سوکي هغه له هو غریبانو او مونږ یې ونی سو دښمنی زمونږ په غاړه ده بلا پولیس هم خلکو مړ کړل مونږ یې ونی سو دښمنی په سر واجو او چې سبا عدالت ته پیښ کو نو وېدا چې تا په داس کو د خر نه کېو چتا وکښتا وا یو غوايا وې د خر نه کېو چتا وا بل غواوی نه لکه ښکتا وا وی بری میکړي یو نه تاسو کې چې دې پکاو څونه قاتل لريو یره وی لاس غاځاو ابل ورته وی سودا لريو بل غواتا وی شل غاځاو ها غوانو کې اختلاف دی بری مړه چې 150 کوي نو غوا دغه وخت کې کچولالي گیا خدا غوا خدا لمنډي وي ایو نه تپوس کوي ښا غوا په کم کوټو پسې وشته دي وی چې په تماچا کما تماچا وا 32 بور ابل توي کما تماچا وا 30 بور غوا کې فرق شو بری ay ته خدای دې به خباسا هغه وخت کې بلا غوا تماچا صحیح کوي هغه ناراغه دي چې په ځان لمن پر یو تختی چې موږ پکې باجا نه شو او پولیس چې گواشه هغه نه مانا پولیس گواہی نه مانا پولیس سره ته اقرار وکړي چې دا جرم نه کړی دی نه د پولیس گواہی نه مانا دا گواه تاسو ته الکه تاسو په یو بدمعاش باندې گواہی کولې شي نه تو ورکه دي قوم تحفظ دی به گواہی کوي ما کار سره چې گواہی کوم سبا خو ما باجا کوي پرانار واز باندې د خپل دکان نزا داجی سے زمادار ما دوست ما سره ناشته مخامه دا ما سره ناشته د په حیات آباد کې معشوق ګل بچي لکه دا ګلاب پشان ګل بچي خپل دکان نه روان شو د خپل دکان نه په گاډي کې روان دي د خپل دکان نه د حاجی محمد الله صاحب بچي د ما سره ناشته په خبر یو میاش کو شو چې مخکې دا واقع په خشوي خمه دار روان دی او پرنګ روډ کې چا په خور پرنګ روډ کې د کوهاټ پل چې کم دی برا په هغه پل د پاسه دوه کسا موټر سایکل والا مخ شو وېدرو پیسې راکړه پیسې والا نه لپافي راکې لپافي نشتا راشه او دز یو ځای ولا مړکو یو ولا زخمي معشوم او مخلوق قسم په خدای ته هغه تصویر ته ما تر مخ کې شماله جلاله دا تلسو ولسو کالو بچے او مخلو اللہ الغریب دا قاتل پتہ نہ لے دا ولے عمل نشته پکار تو ونی سے یو سو ډاکوان تو ونی سے یو سو قاتلان او دا چل وسرو کم چې پیغمبر مبارک په زمانہ کې شوی او صحابه په زمانہ کې شوی دي سریعام یې ستو او سر تی وا یره کدل ته چا ډاکا وکړه او دل ته چا غلا اے رسول الله مبارک په زمانہ کې یو سو کسان علی العرینین دا وره عرینین را دا اسلام خبره وکړي خو د ځړنه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تاسو کو حضور پاک تاسو کو دا بیماری در باندې کړي چې تراغلي دی وي سبب هم کول وي موږ به د خوانو پیس کلو متیا دی ومسکل د بیت المال خوان وغیله ولې جزه څه دا پېمه چې الته ولېګل فلما صحو چې کله بالکل برابر شو نو چې د پیغمبر علی السلام کوم شپون کېو د خوانو سره اون هغه مړ کړ یو نو دو درې کسانو هغه مړ کړ او خانه تختو دا کوان شو پیغمبر علی السلام له اطلاع رااله لخر یو پسېولې ګوسړی رونه او کسان دوی او سره نبی ټولته چرې وستل دا کېم غردولا سړی موجلې مرتدم شو پیغمبر مبارک وسره چلو
خیلاس او غسخ پته پرکړه دا ار یو نه خیلاس او غسخ پا او اوس په سلایان ګرم کلو پسترګو کې ولا و ځکه دوی دا غشپون کې سره د قچل کړي او پسنګستان کې دغه څو غرزول په دې کانو کې او چغې به والی پزمک چکونه لګل او ساته وتا ته ډاکو سره دالو باو کړ زما دې قسم په خوده ډاکو باندې وسیتم نصیحت کې به بڑا کنه کې یو څو بمړ شي دانه چې نه بمري یو څو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کوم لاس ولګي کټه کې نه کټه دا کینسر دی یو څو کینسر به ختم شي باقی په معاشره کې مکمل امن براشي دا امن نشته څه دا کیدی غلا غانی دی زناکارې دی د لور خور عزت محفوظ نه دی ستا مال دولت محفوظ نه دی ستا عزت محفوظ نه دی بچی دی محفوظ نه دی چې د کور نو دی خدای روغ او سالم بکل زما بچی کور ته راځي په قانون عملداری بالکل نشته قانون نشته او په قانون عملداری نشته او ارسل تنگ دی او کداوی چې خدای دی هغه نظام او قانون په دې ملک راولي کوم چې د رسول الله مبارکو نو هیڅوک دغه قانون ته مخ کوي نو شا کوي بیا پکې مونږ نه یو الکه دې ملک له قانون په کار دي کنه به قانون خو یو ملک چلیږي نه نو چې پارلیمنت قانون جوړي او د اسلامي منبرات او موت جوړو دا غینه خبره چې خدای کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی دا خدای رسول چې کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی به قانون خو ملک چلیږي نه نو ته په پارلیمنت کې قانون او ټیک د انتظامی امور کې تعالی قانون سازي اجازه شته انتظامی امور کې لیکن اصل قانون بس د قران او سنت هغه عملو شي قسم په خدای کې چاپ کوټي زیاتی وکړه د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې زکات د خلک انکار وکړ و نه ورکو و جهاد وسره وکړي جهاد یې وسره وکړ ټول برابر بیا خو رسول د زکات ته انکار وکړي بهر کې د رسول الله مبارک داسې نظام قائم کړ نظام خلافت د میراث غل سزا ډاکول سزا قاتل سزا بدعمل سزا زناکار سزا لور سره ظلم کوي خور سره ظلم کوي هغه نه حق غشتل ځکه نن پرانا روز خلک د خلکو نه پیسې واخلي څوک تاسو کولی شي خلکو پردي پټي دی ولې دي پردي پټي په غصب باندې ته تاسو کولی شي یو مالدار دی بل غریب دی مالدار لګیدل دا غریب ټول مالی نیولې دي تاسو کولی شي د اسلامي خلافت خدای پاک دې موږ سوال د خدای نه کو الله زموږ په دې وطن کې هغه نظام قائم کی کم نظام چې الله او رسول دې امت لور کړی سیستم باندې ټیکيږي اصل ټیکيږي نو هغه يهودي بادشاہ هغه يهودي مصنف چې دا کتاب لیکلی دی هغه خلکو ته سوي وي او خای عیسی علیہ السلام بادشاہی نه کړي نو دا نقشه خپل امت ته نه پیش کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہی کړي دا او څنګه بادشاہی کړي دا د مدینه منورې د جمعات ته منبر او د محراب نه بادشاہی چلول چا خو دې غکړ یا حضرت ابوبکر صدیق راغه نه پس راغی د عدل او د انصاف حکومت بیا حضرت عمر فاروق راغی د عدل او د انصاف حکومت اخو د مدینه په کوزو کې ګرځید حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلکو حال به معلومو چې د چا سحال د چا سحال د شپې په قسم په خدای ګرځید یو د شپې ګرځید او ماشومان جوړل یو ځنګل کې خیمه لګیدلې ورنا او ماشومان د شپې आवाज دلری دینم راځي هغه خادم واستم هغه ته ترازا د ماشومان ولې جاړي چې څنګه ورل یو زنانه ناس تر ماشومان دی جاړي وی خور یا ترورې دا واړه ولې جاړي وګی دي نو اور بلې دا کټوي تا نو وی دا خوراک ورزر پوخ کور کوله کنه وی دې کې خوراک نشتا وی دې کې سری په دې کټوي کې وکړ وی کارو ته ولې اور بلې وی دې په تمکو مدوی دا خیال دي چې ګندې کړل څه شي پخای نو دې بلګتا ما پیدا شي جلا به غلی چې نو کو چتا خوب ورغه هغه نه پیژنې چې دا حضرت عمر دی نو ته وی نه نه اے خورې دا بچی دی جاړي او دا اوګي دي نو ته امیر المؤمنین لا ولې نه ور دي عمر دا
ورشه چې د بیت المال نه د لسشي مقرر کړي بچو لکنه او تسوي وې د قیامت پر ورځ به زمالاسي او د عمر گریوان به یو د خدای دربار ته راکاږي په جنې بنه کې د خپل عمر وی عمر هغه سوق نه ده وی عمر برا راکاږي بالکل به د خدای دربار ته راکاږم وی ولې وی د بچی پکې وګړي دي جاړي وی عمر د نس خبر دی ولې راکاږي ورشه ورته وای نو قدر نکړه به راکاږه وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاہي ولې دې ته بادشاہي ولې نن سبا خللاو حکومت کرو نن سبا وی او جنگ ودا قانون په حکومت کرو بس عمر لال بیت المال ته د اغه نه بوجه ډکا کړه او خوراک او سامان چې څه لګیدل وې دومره ډکا کړه غلام و چې ما وت ماته وی را پښه کا وې ما وت وی چې زه غلام مې زبا وړم وې قیامت پر ورځ مې پیټه توړې را پښه کا نو بهادر غسنا کو وې بوجه مې ور پښه کا چې ور پښه مې کړه نو اورې نشونو په دې لارې راخپې دې راځي داسې ډکاوا الته یو شیا ویلا نو زریا کټوینا نکانی مانی تویکل او پاگه که سوڑا موڑا ارس چی سالوے پا خطا اور نبالی دا وی پوکی بے ورکاو او پخپل وی ماتو چی اخواشا وی داسی پوکی بے ورکاو چی ماتا غلوگی خکاری دل چی دا عمر پا دیگی رکی بدل داتا الوے پا خطلا ما شمانی مالک لگا وی ماوتوی چی سیب دا جزو کنا وی سبرو کدا ما شمان میں پا جلالی دلی چی پا خندوی ویرم حالا بدل چې ماشومان په خندا شو یو بل سره په لوګو شو نو اخذ ته وی سار لرا امیر المؤمنین ته چې د بیت المال نه د وظیفه مقرر کو وی ما به تسوق پری امیر المؤمنین ته وی تراشه زبالته زبره وته مهامه خدا په نه پیژل سار وخت کې داراله مسجد امیر بعد خلافت کم دی مسجد نبوي دی چې خدا سنگاراله او دته یو کتر وی دا خو غفرونه سړی خدا دی پد خو ما اور بل کړي دي لوګي پوکي به په والی دي الوا به په پخ کړي دا نو خضر رسو کې دا ویراوی نشه مال راوړل دی واسطه وی وای کنه قیامت پر ورځ دوست الله ترسوي عمر به د گریوان نه نيسي نو راکاږي و سبب وای راځه وی جړ قسم پخ دې لري جړ وینا د قیامت پر ورځ وځه د الله په دربار کې اوس گوي کوم چې الله عمر دې د انصاف حکومت کړي د پیغمبر علیہ السلام خلافت دې ته خلافت پیغمبر مبارک یو نظام پرې کې قسم خوري د انصاف غریب ته انصاف کونډه ته انصاف یتیم ته انصاف مالدار ته انصاف غریب ته انصاف امن سکون اطمینان جنگ جګړه نه د ارجح خپل مال دغه په قبضه کې بس او چې غریب دی بیت المال نه مال ورته ملایويږي دانی څه چې دا یو زمانہ و چې خېټو پور به کانی تل یو زمانہ و چې فتوحات شو د دنیا مال لاغه غربت ختم د اسلامی قانون کې غریب شتنا چې کم غریب دی هغه ته د بیت المال نه مستقل میاش په میاش تنخواه ملایوي دانی څه چې نوکری نشتا ارسلی سرکاری نوکر وي ارسلی به فوج د فوجي به فوجي په کور بناسي تنخواه وای که ضرورت راغی جهاد ته بده نو هغه مایکل هارت سو یا عیسایان ته ویډه راکې جواب کم نظام د مسلمانانو پیغمبر امت ته ورکړي کم د امن نظام د سکون نظام د اطمینان دا نن کې د پولیس نظام د حضرت عمر فاروق جوړ کړی رضی الله عنه دا نن کې سفارتی نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنیا له ور کړی دا نن کې فوجي نظام دی رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق امت له ور کړی دا نن کې دا ډاګ نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امت له ور کړی تمہارو زمون پیغمبر یوازې نبی پیغمبر نو زمون پیغمبر بادشاہ همو زمون پیغمبر خلیفۃ الله هم هر پیغمبر د الله خلیفہ په مقصد مکا او بیا پیغمبر علیہ السلام د ځان نفس خلیفګان کړی خبر ته چې د بل دی موږ له خدای ډیر عظیم شان پیغمبر ډیر عظیم اکثر رسول او افسوس د دې پاګې د مسلمان عمل نشتا خدای پاک دې موږ عمل توفیق ورکړي زمارو یو سیز د دوی مخیر بل جمعه په بیان هم کوم لکه درود شریف په پیغمبر مبارک وایي ها ځان سره تسبیح وایي لکه درود شریف وایي دا درود شریف ډېرې فائدې دي بل جمعه به درته وي دوه کې الله په موږ رحمت
یا الله موږ د رسول الله مبارک صحیح امتیان جوړ الله د هغې په نقش قدم روان خدای د حضور پاک نقشې زموږ خپلې کې الله د فتنو نه وساتي الله د مصیبتونو آفتونو نه په امان کې وساتي یا الله کشر کلم دینداره کې پروردګار چې کوم مسافرونو په بار ملکونو کې یو زنانه ده د انګلند نه ټلیفون کوي مونږ سره ډېر محبت ساتي جمعه سره او هغې ته دعا کوي بچو نو سوته چې الله ولا خیر او عافیت او برکت ورکړي یو بله زنانه ده د هغې بچي نشته دعا ورته وکړي چې الله ورته نارینه اولاد ورکړي زمونږ یو بل دوست په دې پنډۍ کې ما ته پرون هم ټلیفون وکړو وایي زما نوم بنا دی زما ډېر لکه کشر دی ډېر نیک انسان دی په دې پنډۍ کې خپل تجارت کې دعا ورته وکړي چې الله ولا خیر او برکت ورکړي الله ولا روغ صحت ورکړي او بیمار دی الله شفا ورکړي او بل رشتہ دار دی هغه په خلکو قرضې دعا وکړي چې الله ولا قرضونه نه وباسي الله د فتنو آفتونو نه امن کې وساتي زمونږ د قاري صاحب ته دعا کوي قاري محمد الله صاحب ته دغه بچی وفات شوی دی چې الله تعالی د غم هیر کړي الله ولا صبر ورکړي الله ولا نور خیر ورکړي بعض مردگان وفات شوی زمونږ د دین الله جی صاحب مولوی صاحب د رضوی خواخې وفات شوی و ابل سمع الله دی والدان هغوی ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالي نصیب کړي شیر لالا کور والا بیماران دي الله دې ولا روغ صحت او عافیت او شفا ورکړي څومره زمونږ میر نادر جی صاحب د شیر پاو ډېر نیک انسان وفات شوی دی هغه ته دعا کوي چې خدای پاک یې وبخښي د دې سریر د بدر خیر د کندره د سر وفات شوی دی څومره مردگان چې وفات تلای ټولو بخښي الله تعالی دې په قبرونو انوار نازل کړي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او چې څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي زموږ د جمعه ته د لري د نه مېلمانه راځي زموږ یو ډېر قریبي دوست خلیل خان افریدي هغه هم راغلی دی نور ملګري هم دي هغه ته مخکې زوی هغه وفات شوی امداد خان هغه ته دعا کوي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي او څه پریشانۍ دي ورته دعا کوي چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي دوی تم دعا کوي چې مورې بیماره چې الله شفا ورکړي یا الله چې دې جمع کې څومره زمونږ دوستان دي دا ټول زمونږ دوستان دي او د لرې لرې ځای نه راځي خدای چې د چا د زړه څه حاجت دي ولا پوره یا الله چې چا د څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدل کړي بار ملکونو ته کم دوستان روان دي په خیر یې ورسوي بار ملکونو کې چې کم مسافر دي اوس زموږ ورور دی شفیع الرحمن صاحب دا غرونه دي دا دوستان دي هغې ته دعا کوي چې الله د خیر او د عافیت او د برکت زندګي نصیب کړي زموږ یو بل دوست دی حاجي عبدالرحمن الکوزي صاحب هغه ته دعا کوي زموږ یو بل دوست حفیظ الرحمن صاحب دی په دوبۍ کې هغې ته دعا کوي دا ډېر ښه خلک دی او زموږ د جوماتونو سره یې وخت وخت تعاون کړي چې الله د خیر او د عرفت او د برکت زندګۍ نصیب کړي الله د فتنو آفات او بلیاتو نه په امن او امان کې وساتي ای الله ته زموږ نه راضي شي خدایه چې چا مونږ ته دعاګانې ویلي ما نه نومونه کله هېر شي چا د دعاګانو مونږ ته ویلي دي خدای دعاګانې وله قبول کړي زموږ د دې کلي خلکو ته دعا کوي زموږ په دې کلي خدای د خپل رحمتونو باران نازل کړي څومره ملګري دي جومات ته راځي د خپلو کورونو نه راځي په یو یو قدم ولا اجرونه ورکوي د دې محلو خلک چې څومره د جومات خدمت کوي الله تعالی د هغې برکتونه او عافیتونه نصیب کړي خوشکاله صالح ته واقعي دعا کوي چې الله پاک د رحمتونو بارانونه نازل کړي او الله موږ د فتنو آفاتونو په امن کې وساتي وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.